او د یار نه خو دغه اغستل سټیج اغستل د حکومت اغستل وغاړي په خیر باندې ته څه کوې نور شعرونه وایه چې وریاد کی وای ای لیونې دغه یو دی استاسو په کلي کې د کار بس سړی دغه یو دی او ما په پردي منګي خوله کې خوجونو چغې کړې چې ای لیونیا د هغې خو منګې دغه یو دی دغه چې ښکاري دغه کلی نه دی سم ښکلی دی مړه په دې کې هغه ښکلی نه دی سم ښکلی دی او پیغلې په لاره تېرېدلې یو بل ته ویل هسې پې هر چا زړه بایللی نه دی سم ښکلی دی او د سړي عقل پې کار پرېږدي چپ شه غږ مه کوه هغه افتاب تا لیدلی نه دی سم ښکلی دی سم ښکلی شاعر د دراباسومه حکیم سید او تر صاحب یو سړی بره په غونډۍ په سر ناست و غر صاحب نو یو بل پسې ورخطا کوي د ډېر وخت نه دی نه ما دې غونډۍ په سر ناست دی څه مشغولا ده څه حساب کتاب دی څه چل دی څه کوي وی یاره بس د خدای تعالی هغه مزیدي او زما پې سر دی او د دې راز څه دی نو د دې راز دا دی چې واده دې کړی دی وی چې دویم واده وکړي نو بیا به تعالی وامه نو وی ښه ده نو جو بس هغه د مشر په شان ساده و جو دویم واده یې وکړو او چې میاشت تېره شوه جو غونډۍ ته پسې ورخوته خدای دې وي تباه برباد که په مصیبت دې وایم چې کور ته راشم ښځې نښتي چې کور ته راشم ښځې نښتي دي هغه ورته یې زم د دوو ښځو نه دې غونډۍ ته راختې یم او یې څوک ملګری مې نه ویم چې ملګری مې پیدا شي نو امیر خان پیدا ته د واده مبارکي غاز نه چې ته وایې چې دا زموږ دا ټوکې ټپاکي نه چې ته په دویم واده ورشې دا خطا ونه کې وایې اورېده او تاسو د مشر چې کوم دی په دې محفل کې ډېر صفت شو نو خامخا لکه صفت خو په پیسو د چا نه کېږي ګوهر نوید صاحب که یو سړی چاله پیسې ورکوي چې یاره د پلاني صفت وکړه داسې به چرېږو نه شي خو دا سړی به خامخا د صفت قابل و او چې دا دومره صفت کېږي او دا دومره یادونه ژوندي دي نو دغه به درې شعرونه به ورته زه خپل ډالۍ کړمه د ده د تصویرانو ته چې ستاسو په کوڅو کې د خپو پلونه به مې پاتې شي ستاسو په کوڅو کې د خپو پلونه به مې پاتې شي او زه به ترېنه لاړ شم خو یادونه به مې پاتې شي او بیا ورته زما په سترګو ګوره که دې یاد شم او ځوړند هر دیوال ته تصویرونه به مې پاتې شي مننه چې بیا ورته زما په سترګو ګوره که د یاد شوم او ځوړند هر دیوال ته تصویرونه به مې پاتې شي او لږ څه ته مې پرېږده مرګه دومره زر مې مه وژنه زړه کې ډېر نیمګړي ارمانونه به مې پاتې شي مننه چې لږ څه ته مې پرېږده مرګه دومره زر مې مه وژنه او زړه کې ډېر نیمګړي ارمانونه به مې پاتې شي او دغه سرمایه مې د اوتر جنون له ډېره ده خیر دی که زه مړ شم خو شعرونه به مې پاتې شي او دغه څو شعرونه نور هم چې په چا په ګرمو بسترو کې په مزه تېره شي په چا خوارانو په څادر کې ټوله شپه تېره شي دا اوس نن موږ ته اشاره ده که نه چې په چا دا د ګوهر نوید صاحب برکت دی اورې او موږ دې څه شي له کړه ولو خو ډول به دې کړی نو دغه چې په چا په ګرمو بسترو کې په مزه تېره شي په چا خوارانو په څادر کې ټوله شپه تېره شي او د قسمت جنګ دی زندګي په عقل فکر نه ده چا باندې حد نه سیوا بد او په چا ښه تېره شي او ستا د ناڅاپه تلو راتلو به درته څه وامه خو د زړه په کور باندې مې سمه زلزله تېره شي مننه چې ستا د ناڅاپه تلو راتلو به درته څه وامه خو د زړه په کور باندې مې سمه زلزله تېره شي او دغه څو شعرونه نور هم چې د حالاتو تقاضي ښه نه دي ځکه د زړونو حوصلې ښه نه دي او د دې سړي په ژبه تېر نه وځئ د ده لوظونه او وعدې ښه نه دي او خوله باندې وایي پښتانه یو کوو زړه کې نورې ارادې ښه نه دي
او دینه به ټول جهان ته اور ولګي په پښتونخوا بلې لمبي ښه نه دي مرنه چې دینه به ټول جهان ته اور ولګي په پښتونخوا بلې لمبي ښه نه دي او ځان د جنون د رازه مخه برواده کې پرتې پټې معنی ښه نه دي او زما او تره څه ناسه خو شته دی ستا د غزل سوي مصري ښه نه دي ها دغه ستا په فرمایش تا فرمایش کې کار ښه شي بیا چې قسم په خدای چې اوس په دې عزیر موقع باندې به د درمان به اوس څوارلس ویډیوګانې راړو که یو علي پې پکې نه وی ویلې په دې عزیر موقع به جرم ورکوم دا صرف مونږ ته وی وادې اورېده او وی تاسو نوي نه وایي او وړاندې ما ته وي ته څه کوې نور شعرونه وایه درمان راته وي ته نور څه کوې کله کله په دغسې مشاعره کې د ځان نه هم یو ملګري دغه دی فرمایش وکړ فرمایش چاته څه کړی نو د مجاز په فرمایش باندې چې زه چې د ژوند په لاره څومره تللی یم په هر یو ګام خپلو ساتلو سپو خوړلی یم او زما نه نور د دنیا کار نه کیږي مه مې چیړئ زه لیونۍ مینې د هر څه نه ویستلی یم او رنګ چې مې سپور دی نو یارانو د دې راز دغه دی د وخت څپېړو په مخ باندې وښلی یم او د خدای احسانو د خلیل غوندې بچ کړم ګني د وخت نمرودو په خپل وس باندې سېزلی یم او ما باندې شو علامو باندې یار مګرموئ خپل لیوني زړه دې جنون ته رسولی یم او دغه څو شعرونه نور هم چې د مینې شپې په مونږ سبا نشي زه مرمه ګورې داسې تیاره ښه د رڼا نشي زه مرمه ګورې په مخ کې زه خو روستو راته ګوره په شاو بیخي د سترګو مې پناه نشي زه مرمه ګورې او یوه لمحه د جدایي برداشت کولی نشم زما د خوا نه چې جدا نشي زه مرمه ګورې او ستا په تهمت باندې مې رنګ جامې په غاړه کړلې اوس مې د مینې نه په شا نشي زه مرمه ګورې او کلي ته راشه ستا جنون په سر اغوستې یم او تره پاتې په سارا نشي زه مرمه ګورې یو جهان مننه نه دا مشر راته په حزب اختلاف کې ناست دی به اوس بدو ګڼي چې غزن په زور کوز کړم د سټیج چې نه د دین نه د دنیا نه د کاله شو ایز به سبوج په سر د جندانه شو او چې د درې کمتیا کالو کې شمار وکئ ډیر پیدا شو کنه ډیر پښتانه مړه شو امنه چې د درې کمتیا کالو کې شمار وکئ ډیر پیدا شو کنه ډیر پښتانه مړه شو چې په سر د پښتنو کرسوله تلي سو خبر یې چې اوس هغه خلک څه شو او دغه څو شعرونه نور هم چې بې له وحشته بې خطرو ژوند دی ژوند خو د غره ژوند د مزو ژوند دی او یې په ښارونو کې آبادو خلکو دغلته مرګ څنګه دی او په څو ژوند دی مننه چې په ښارونو کې آبادو خلکو دغلته مرګ څنګه دی او په څو ژوند دی او ډېرو ترې خاورو له زړه ستړی یوړو ډېرو تبار لا په اوږو ژوند دی او معنه مقصد د دې دنیا تر سترګو د غړېدو او پټېدو ژوند دی او د ښکلو ښار کې د مینو خوارو تش په وادو او بهانو ژوند دی او تر هلته به موږ څنګه سوځو زموږ چې دلته په لمبو ژوند دی او دغه اخري غزل چې د انتظار ډیوه مې مړه کړه چې ته نه راتللې د زړه په کور کې مې تیاره کړه چې ته نه راتللې او خپلې بېوسې تنهایۍ او خاموشۍ چې تنګ کړم د ډېره سوخته مې ناره کړه چې ته نه راتللې او ستا د یادونو خاپیري چې رانه ګیر چاپیر شو ورته شورو مې ستا کیسه کړه چې ته نه راتللې یاره په تا چې مې د پرېوړې د زور وس نه لیدو جوړ ملامته مې واده کړه چې ته نه راتللې او بیا پکې ماله کروندې د مینې خوند نه راکه او د جنون دشته مې تاله کړه چې ته نه راتللې او تر ډېر مې ورته وکتل په تمه تمه او اخیر مې پورې دروازه کړه چې ته نه راتللې یو جهان یو جهان